یوازې اشرف غني او امرالله صالح له هېواده وتښتېدل، نور خو ټول حکومت موږ ته راپاته سو. 500,000 مامورینو ته موږ معاش ورکولو، موږ سره کار کوي. که هغه حکومت افغان شموله و، د ما ولې نه د افغان شموله؟ ته خپله وایې چې موږ نه غواړو چې تېر چارواکي دې په قدرت کې راسي. نو آیا که پرون د پنجشیر وزیر و، نن هم زه د پنجشیر وزیر لرم، بیا یې ولې نه راسره منې؟ پرون بدخشانی وزیر و، نن هم په کابینه کې بدخشانی وزیر شته. پرون د فاریاب وزیر و، نن هم شته. د کندهار وزیر شته، د ننګرهار شته، د کابل شته، د لوګر شته، د پکتیا شته. بیا ولې د ما حکومت افغان شموله نه ده او هغه حکومت افغان شموله و؟ آیا په بون کې چې د 10 کسانو حکومت جوړ شو هغه افغان شموله و؟ او له ما سره چې ټول ملت ولاړ ده او دا ټول قوتونه نه مې د افغانستان په 11 ورځې کې آزاد کو، 14 ولایتونه. آیا دا د ولس ملاتړ نه ده؟ آیا دا حکومت افغان شموله نه ده؟ آیا اوس دې موږ مخالفینو ته په پراخه کچه تبلیغات کیږي، هغوی پورته کیږي، هغوی مقاومت تعبیریږي؟ آیا دا د افغانستان په چارو کې مداخله نه ده؟ دا به د امنیت ته لمن وهل نه دي؟ نو ګوري راځي یوازې منفي اړخو ته باید متوجه نشو، باید مثبت اړخونه راواخو، په مثبتو اړخونو باندې باید کار وکړو، یو له بل سره همکاري وکړو، یو له بل سره تعامل وکړو. آیا په دې تیرو 40 کالو کې تاسو کولای شئ چې یو بهترین ماډل په افغانستان کې موږ ته وښیاست او بیا راته ووایاست چې ستاسو نظام خراب په دې شکل لکه د کمونیستانو کودتا، لکه د رباني حکومت، لکه د کرزي حکومت، لکه د غني حکومت؟ آیا هغه افغان شموله و؟ تاسو ونه لیدل چې انتخاباتو کې مړي وسو؟ تاسو ونه لیدل چې د انتخاباتو نتیجې ومه میاشت راوتلې؟ تاسو ونه لیدل چې د انتخاباتو نه وروسته بیرته په جوړجاړي باندې حکومت جوړ شو؟ د انتخاباتو په نتایجو نه ده جوړ شوی. تاسو ونه لیدل چې په تیرو 20 کلو کې د افغانستان ټول تاسیسات تخریب شو، د افغانستان ټول شتمنۍ تخریب شوې. نن د ما سرمایه هم کنګل شوې ده، په ما بندیزونه هم لګول شوي دي او له ما نه کار هم غواړي. آیا دا کېدای شي چې ته په یو باغ باندې اوبه بندې کړې او بیا ما ته وایې چې دا باغ په ګیلاس باندې اوبه کړه؟ د ما شتمنۍ کنګل ده، د ما په بینکو باندې بندیز لګېدلی ده او بیا له ما نه ټول اصلاحات هم غواړي. ولې دا خو زموږ حق ته افغانان یو، بشر یو، باید په دې بشر باندې رحم وشي. یوازې د فشار علی کارول، یوازې تهمتونه لګول، راسي همکاري سره وکړو. ټول دنیا ته مخې خلاصه کړې ده، ټول دنیا ته د مثبت تعامل پیشنهاد کړی ده، راسي تعامل سره وکړو. بس د افغانان هم بشر ده، ډېر وځورېدل، ډېر شهیدان سو، ډېر بندیان سو، بندیخانې پرې ډکې سوې او له هېواده مهاجر سو، در بدره سو. نن یو فرصت راغلی ده، ټول افغانانو خپل کور کې آبادیږي، راسي همکاري ورسره وکړو. د افغانستان د اسیا زړه ده، که دا زړه په امن و ټول اسیا به په امن وي، که اسیا په امن و دنیا به په امن وي. راسي له دې فرصت نه ښه استفاده وکړو، راسي په دې باندې همکاري سره وکړو. زه بیا هم له تاسو ټولو نه مننه کوم چې له افغانستان سره مرستې کړي دي، بشري مرستې هم کړي دي او د نورو مرستو اراده لرئ. خدا درته ویلی شم چې د افغانستان حکومت ډېره ښه اراده لري. واحد حکومت ته د موږ په حکومت کې هیڅ داسې نیمګړتیا نه ده راغلې چې په تیر حکومتو کې دي نو هغه نیمګړتیاوې نه وې. الحمدلله موږ د افغانستان په 425 ولسوالیو کې محاکم فعاله کړي دي، څوک په چا باندې ظلم ونه کړي. دا په حقیقت کې د بشر د حقوقو 425 کمیسیونونه دي چې موږ فعاله کړي دي. نو راځئ چې همکار شو. زه دا یو خبره بلې تاسو په خدمت کې عرض کول غواړم. ولې موږ یو خبره په بله پسې تړو؟ ولې بشري مرستې په سیاست پسې تړو؟ په افغانستان کې همدا اوس 10 میلیونه شاګردان هغه په زده کړو بوخت دي. موږ ولې هغو سره مرسته نه کوو؟ ولې د یو کوچنۍ خبرې له وجې نه، د یو خاص نکتې له وجې نه بیا ټول مثبت کارونه تر سیوري لاندې راولو؟ د ملل متحد یو نامه نه هم دا خواهش ده، له نورو نه هم دا خواهش ده چې د افغانستان حالات په خپلو وګورئ، په خپلو سترګو یې وګورئ، د موږ د دښمنانو له خولو نه یې ماورئ،
د منفي میډیا له خولې نه ما اوري. افغانستان حکومت ژمن حکومت ته الحمدلله موږ په دې توانېدلي یو چې د افغانستان ټول حالات کنټرول شوي دي. موږ په دې خوشحاله یو چې هغه چا چې په ازبکستان باندې بد نیت درلود هغه مو ونیول، په سزا مو ورسول. دا څومره جدي اقدام دی چې موږ کړی ده. د افغانستان خاوره نه دي چا په ضد استعمالېدلی شي، نه موږ چاته اجازه ورکوو، نه افغانان څوک دا حق لري چې افغانان په اور کې وسوځي، نه څوک دا حق لري چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي. موږ دا په ثبات رسولې ده او په دې خپله ژمنه او وعده باندې ولاړ یو چې یو وارې د ما خاوره تا ته په امن ده، یو وار زه تاسې ته اطمینان در کوم باید له تاسې نه مثبت توقع لرو. تاسې ته الله تعالی اقتصادونه در کړي دي، ښه قدرونه لرئ، ښه استعدادونه لرئ، الله تعالی مال در کړی. په افغانستان کې د سرمایه ګزاري لپاره زمینه مساعده ده، په افغانستان کې د انکشافي کارو لپاره زمینه مساعده ده. هیله ده چې په دې برخه کې یو له بل سره همکار سو. زه یو ځل بیا هم د افغانستان د اسلامي حکومت په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ در کوم چې موږ تاسو باید مثبت تعامل ولرو. کانفرنس ته ډیر خوشاله یو چې ډیر مثبت نظریات پیښ شو. د تاسو نظریات به موږ له ځان سره نوٹ کړي دي، دا به له خپلو مشرانو سره شریکوو. کوم اصلاحات چې راغلي دي هغو ته به دوام ورکوو. په کومو برخو کې چې نیمګړتیا ده هغه نیمګړتیاو پوره کېدو ته به دوام ورکوو. د تاسو له توجه نه یوه نړۍ مننه. امید ده چې همیشه موږ تاسې همداسې مثبتې ناستې ولرو. د ازبکستان له حکومت نه یو ځل بیا د زړه له کومې مننه کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب